زمونږ په دې ملک کې یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرگ او ډېر لوی محدث تیر شوی. دا درته اوس د خپلو یادو خبره کو چې د هغې نومو مولانا نصیر الدین غرغشتوي. علما او طالبانو ټولو ته پته ده چې د غرغشتو مولانا صاحب څومره لوی سړی و. ده به د حدیث درس کولو. کال 12 میاشتې به 200 کم و زیات طالبان ورسره وو. نو یو کال به وړه دوره لولوله، مشکات شریف او جلالین، او بل کال به بیا لویه دوره لولوله، بخاری او ترمذی او مسلم او ابو داود او ابن ماجه او نسائی وغیرہ. دغه درس د 50 کاله کړي. درس د پاکستان نرستو دا مدرسې چې جوړې شوې نو د مدرسو محتممان ورپسې وړلې چې صاحب څومره تنخواه چې وې مونږ به درکوو، خو زمونږ د مدرسې ته راځه او درس. هغه ورته په جواب کې ووایي چې د پیغمبر حدیث زه چاته په پیسو نه خیمه. دا حدیث پیغمبر بیان کړي مفتی، او زه به هم د طالبانو ته خیمه مفت او بے پیسې. عزیزانو دته به چې په کوم حدیث کې استباح شوه نو د شپې به خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نصیر الدین تا ته چې نن کوم حدیث کې اشتباه وا هغه داسې نه دی، داسې دی. الله والو سره دا قسم واقعات ډېر شوي. دا خبره دلته یاد لرئ. په دې عربي کې یو قصیده ده، قصیده برده ورته. دا قصیده برده 8 شعرونه دي، او دا چې چا لیکلې ده نو هغه عالم فالج والے و. نوړه کې خیال وکړو چې مړ کېږي خواسم خراشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې یو قصیده خو ولیکه کړه. نو دا قصیده برده شروع کړه. عزیزانو دا غي شعرونه دي. یو شعر اوس کاش چې زمونږ د ملک ذوق او زمونږ د ملک مزاج هغه عربي وي نو بیا به ما تاسو ته ویلی وی چې د قصیدې برده څومره خوند. خو زمونږ د ملک ذوق او مزاج داسې دی لکه د ګونګټ او د بورا یارانه وه په خپلو کې. ګونګټ لبار وخت بورا سلام لراتلو نو یو ورځ بورا ورته ویلی چې ته هم یو ورځ زما علاقې ته خو راشه کنه. نو په دومره خو به پوهېږئ چې بورا کوم ځای اوسېږي او ګونګټ کوم ځای اوسېږي. دومره تور شی غوندې. عزیزانو بورا یو تور دومره غوندې حیوان دی چې په دې ګلونو ګرځي او داغه اوسېدل ټول عمر په ګلونو کې وي. او ګونګټ هم دومره غوندې حیوان دی خو داغه ټول عمر اوسېدل په غلو کې وي. چرته ګورې د غلو روړی به جوړه کړي او ګونګټ به رغړی او روانه کړي وي. نو ګونګټ ورته ویل چې ښه زه به هم سبا درشم. د شپې سوچ کوي چې زه چې د دې بورا ځای ته لاړ شم د ده خوراک خو د ګلونو رس دی او زما خوراک دا بله بلا ده، نو زه به هلته خورم څه. خو زه چې ځې نو راشن ځان سره خپل یوسه. نو د غلو 2 روړې داسې جوړې کړي او یو په یو سپېږمه کې کېښو او بله په بله کې. بورا راغی او ګونګټ یې بوت. په چمن کې ګرځئ، دا ګلو ګوره، دا ګلو ګوره، دا ګرنټو ګوره، دا چمنو ګوره، دا ماښامه پورې ښه سیل یې پې وکړو. ماښام یې ورته وویل دی ګونګټ ته چې د دې ګلونو په دې خوند او په دې مزه او په دې چمن څه پوه شوې، څه بوی درغی؟ هغه ویل نه. وی دا ګلاب او رامبیل او چامبیل او دا هېڅ بوی در نه راغی. وی نه والله که پې پوه شوی بیړه دې غرقه شولې. هغه یې محله به بوی څنګه راځي؟ سپېږمې ورته داسې کړې د غلو روړې پکې پرتې. ویل زما سپېږمو کې دا خوشبویي پرته ده نو د ګلو خوشبویي ماله چېرته راځي؟ نو عزیزانو زمونږ د ملک مزاج چې دی د ګونګټ ګرځېدلی دی. قرآن او حدیث قصیده برده او دا ذوق ګونګټ له چېرته مزه ورکوي یا ګونګټ کې څه پوهېږي؟ حدیث. الله عمر فاروق په چړو والی شو په محراب کې. یو سړی تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی
تپوس یې وکړ واپس روان شو نو د هغه دا لنګ لږ اوږد نو ورپسې راښکلی کېدو ویل بچیه خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخري وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته یې ووایم یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه هغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والی دی وینې ته بیږي سات پس تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته یې وکته نو کمیس یې ډېر خیرن نو بیبي ته یې وله ووی چې دا کمیس خو ورته لږ بدل که نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمي کوي بل کمیس شته نو چې دا وله وینځم نو ور واغوندم څه شی چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته آواز وکړ چې زه چې مړ شم او ما خخوی څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاوره ومږئ زما دا مخ په خاورو خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم نو بیبي په جړا شو صحابي په جړا شو چې دې کې څه راز دی ورته وی چې خاورې ذلیل شی دی چې زما مخ په خاورو خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم خلک دغه وو مونږ او تاسو خلک زمونږ خبرې واورئ زمونږ چال چلن وګورئ زمونږ کردار وګورئ زمونږ کرتوت وګورئ